په ایران کې سلګونه زره قهرېدلي خلک د اوسنی اخوندي نظام په ضد راپاڅېدلي او خپل مذهبي مشران په دې ملامتوي چې ایرانیان یې له سخت بد حالت سره مخ کړي او غوښتنه ترې کوي چې نور باید له واک او قدرت څخه لاس واخلي. دا مظاهرې د تهران په بازار کې د څو دوکاندارانو او تجارتي مرکزونو له بندېدو سره شروع شوې. ورپسې د شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان او نورو ښارونو ته وغځېدلې. دا د اوس تقریبا د ایران ټولو ښارونو ته دا مظاهرې ورسېدې. دغو مظاهرچیانو په بېلابېلو ښارونو کې دولتي ودانۍ، تاسیسات او حتی د نظام لخوا د جوړ شویو کسانو مجسمې هم ورانې کړي دي او ځینو ته اور اچولی دی. په مظاهرو کې ایرانیان په خپلو شعارونو کې اوسني نظام ته دیکتاتور نظام وایي، په اوسنیو حاکمانو د مرګ شعارونه ورکوي او په 1990 کال کې د ړنګ شوي شاهي نظام د بیرته ژوند کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د نظام مذهبي رهبران دا مظاهرچیان د نورو هیوادونو جاسوسان بللي دي او ویلي دي چې دا خلک د خپل مذهب دښمنان دي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د ایران امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو له پیل څخه تر اوسه سلګونه ایراني مظاهرچیان وژلي دي او سلګونه نور یې ټپیان کړي او زرګونه کسان یې زندان ته هم اچولي دي. که څه هم ویل کېږي چې د خلکو زور د خدای زور دی او کله چې په دومره لوی تعداد کې خلک د یوه نظام په ضد راپاڅي بیا هغه نظام نه پاتې. خو پوښتنه دا ده چې آیا په ایران کې دا مظاهرچیان به د دې توان ولري چې د ایران اوسنی نظام هغسې راچپه کړي لکه څنګه چې په بنګلادیش او نیپال کې ځوانانو خپل نظامونه راچپه کړل؟ راځئ نن په دې ویډیو کې د همدې مظاهرو تر شا په پټو حقایقو ځان پوه کړو چې ایران کې دا مظاهرې ولې او د کومو دلایلو په اساس را شروع شوې. د تیرو 10 کلونو په موده کې هر کال ایرانیان د یو مشکل نه یو مشکل د وجې د خپل نظام پر ضد راپاڅېدلي دي او هر ځل داسې اټکل شوی چې ایرانیان به ډیر ژر خپل نظام راچپه کړي. مثلا په 2018 کال کې د دولتي پالیسۍ له وجې خلک راپاڅېدل. په 2013 کال کې بیا د اوبو د بحران له امله خلک په تنګ شول. په 2019 کال کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو له وجې مظاهرې وشوې. په 2021 کال کې یو ځل بیا د اوبو، اقتصاد او ټولنیزو مسایلو له وجې خلکو لاریونونه وکړل او په 2022 کال کې د مهسا امیني د وژلو او د ښځو د حقونو لپاره خلک راپاڅېدل او د نظام په خلاف یې شعارونه ورکړل. خو دا ځل د هغو ټولو مظاهرونو په توپیر خلک په ډیره لوړه روحیه راپاڅېدلي دي او په دې تمه دي چې د بنګلادیش او نیپال په شان به دا ځل دوی هم په خپل هیواد کې د مذهبي رهبرانو دغه نظام نسکور کړي. او دې مظاهرو ته ځکه په بدل نظر کتل کېږي چې دا ځل خلک د یوې خاصې مسئلې له وجې نه دي راپاڅېدلي بلکې لسګونه بېلابېل مشکلات او مسایل د دې باعث شوي دي چې خلک غوسه شي او د نظام په ضد راپاڅي. خو دا مشکلات او مسایل څه دي او له کوم ځایه شروع شوي دي؟ د همدې لپاره راځئ لومړی ځان په دې پوه کړو چې اوسنۍ مظاهرې له کومه ځایه پیل شوې. په اصل کې دا مظاهرې په تهران کې له یو ډېر مهم بازار نه شروع شوي. دا کوم معمولی بازار نه دی بلکې د ایران اقتصاد او سیاست له همدې ځایه سرچینه اخلي. دې ته د تهران لوی بازار وایي چې 400 کاله پخوانی تاریخ لري او له هماغه وخته تر اوسه پورې د ایران نړیوال تجارت او اقتصاد یې په خپل کنټرول کې ساتلی دی. همدا بازار د ایران د سرو زرو، سپینو زرو، قیمتي وسایلو او د پیسو په ګډون د نورو شیانو د قیمتونو په ټیټوالي او جګوالي کې هم حیاتي رول لري. د تهران همدا لوی بازار په ټول ایران کې مذهبي مرکزونو ته فنډونه راجمع کوي او د ایران دولتي سیستم ته هم د سپانسر په توګه حیثیت لري. حتی په 1990 کال کې همدې بازار دې ته زمینه برابره کړه چې شاهي نظام را نسکور کړي او مذهبي مشرانو سره مرسته وکړي چې اقتدار ته ورسوي. نو له دې ښکاري چې د تهران لوی بازار یوازې یو مارکیټ نه بلکې د ټول ایران د یو ځواک په توګه هم حسابېږي. نو د 2025 کال د ډسمبر په 28 نیټه د تهران په همدې لوی بازار کې یو خبر خپور شو چې د ایران پیسې د ډالرو په مقابل کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغورځېدلې دي. پوهېږئ په دې ورځ کې یو امریکایي ډالر تقریبا 1.5 میلیون ایراني ریالو باندې بدلېدل. له همدې سره هغو سوداګرو او دکاندارانو ته سخته ضربه ورسېده چې له نورو هیوادونو سره تجارت او راکړه ورکړه کوله. له دې سره سم په ټول تهران کې د خوراکي موادو، جامو او نورو شیانو قیمتونه تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدل. د همدې بازار په یو برخه کې د ځینو سوداګرو او دکاندارانو نوره حوصله ختمیږي او سمدستي خپل دکانونه بندوي او احتجاج شروع کوي. له دې احتجاج نه چې نور دکانداران خبرېږي هغوی هم خپل دکانونه او تجارتي مرکزونه
تړي او سړکونو ته راوځي. د تهران په لوی بازار کې د دکاندارانو او تجارتي مرکزونو د بندېدو سره ولسي خلک هم تشویق شول چې د قیمتونو د لوړېدو په ضد لاریونونه پیل کړي. داسې ښکارېدل چې عام خلک همدې ورځې ته په تمه وو، ځکه چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې غربت، لوږه او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې وه. اوس نو دا اعتراضونه یوازې د تهران دکاندارانو او تجارانو پورې محدود پاتې نه شول، بلکې عام خلک هم د خپلو بلاکونو د کړکیو او د کورونو په سرونو باندې ودرېدل او د نظام په ضد یې شعارونه ورکول پیل کړل. همدلته د دولت امنیتي ځواکونو مداخله وکړه او د ځینو تجارانو په ګډون یې ولسي خلک هم ونیول. له همدې سره هغه خلک هم په اعتراض شول چې د ایران په دولتي ادارو کې کارونه کول، یعنی پخواني دولتي کارمندانو او اوس یې تقاعد اخیستی و. دوی هم شعارونه ورکول چې په ایران کې د غربت یوازینی لامل د ایران د اوسنی نظام غلطو پالیسیو له امله دي. همدې سره د پوهنتون محصلینو هم چې ایران کې لوی ځواک بلل کیږي له مظاهرو سره یوځای شول او د نظام په ضد یې شعارونه ورکول. په همدې شکل دا مظاهرې د تهران نه مشهد، اصفهان، شیراز او نورو لویو ښارونو ته ورسېدې او بالاخره په تاوتریخوالي واوښتې. انټرنیټ په بشپړه توګه بند شو. د ایران انقلابي ځواک خلکو ته اخطارونه ورکړل او په خلکو یې ډزې وکړې او لسګونه عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله واوښته او زرګونه نور یې په زندان کې واچول. او تر اوسه مظاهرې لا هم روانې دي او د روغتونونو مسؤلینو رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه ډیر زیات ټپیان ورول شوي دي. نو د ایران مذهبي مشران دا وخت له ډیر سخت حالت سره مخ دي. له یوې خوا یې خپل خلک ورپسې راپاڅېدلي دي او بله خوا له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي. خو پوښتنه دا را پیدا کېږي چې ایران ولې دومره سخت اقتصادي بحران او غربت سره مخ شو؟ په اصل کې د ایران د وضعیت په اړه وروستیو څېړنو دا ښودلې ده چې درې مهم مسایل د دې لامل شوي چې په ایران کې اقتصادي بحران رامنځته شي. په دې کې لومړی نړیوال بندیزونه دي او څېړونکي په دې نظر دي چې دا بندیزونه د ایران د مذهبي رهبرانو د ناسمو پالیسیو له امله لګېدلي. مثلا ایران په منځني ختیځ کې نیابتي ډلې جوړې کړي، هغوی ته وسلې، پیسې او نور مهمات ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د دوی د فکر او ایډیالوژي لپاره جګړه وکړي. لکه په لبنان کې حزب الله، په یمن کې حوثي افغان او په عراق کې نور شیعه وسلوالې ډلې دي. د ایران خلک دغه مذهبي رهبران په دې ملامتوي چې ایرانیانو ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای دوی د حزب الله، حوثي افغانو او د عراق نورو شیعه وسلوالو ډلو ته اهمیت ورکوي او هغوی باندې پیسې مصرفوي چې د دوی لپاره جګړه وکړي. په داسې حال کې چې په خپل ایران کې ورځ تر بلې اقتصادي بحران زیاتیږي او خلک یې د خوړلو ډوډۍ نه لري. مثلا ایران یوازې د حزب الله وسلوالې ډلې ته په 2015 کال کې $1 میلیارډ ورلېږلي وو. د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې هر یو وسلوال ته د ایران لخوا د میاشتې $2200 معاش ورکول کیږي. د دې سره سم په ایران باندې په دې خاطر هم بندیزونه لګېدلي چې پټ په پټه ایرانیم غني کړي دي او غواړي چې په لوړه کچه باندې اټومي وسلې جوړې کړي. همدارنګه له اسراییل او امریکا سره د وروستۍ جګړې راپتې خوا خلک د سرمایه ګذارۍ او تجارت پیلولو او دوام ورکولو څخه ویره لري او همدغه مسئلو هم د ایران په اقتصاد منفي اثرات پرېښي دي. لکه په 2015 کال کې لسګونو نړیوالو او داخلي کمپنیو په ایران کې خپل فعالیتونه بند کړل او خپلې پیسې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړې او د دې وجه همدا ګڼل کېږي چې د ایران راتلونکی هیڅ نه دی معلوم چې کوم لور ته روان دی او په راتلونکي کې به ورسره څه کېږي. په عین حال کې ایران یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کېږي چې په نړۍ کې ډېر ګاز تولیدوي او دلته ټول ګاز د نظام په کنټرول کې دي. خو د ایرانیانو په وینا دغه ګاز د ایران په پټه قاچاق کېږي او ایرانیانو ته هیڅ ګټه نه رسېږي. حتی په تیر 2015 کال کې د ګازو او د تیلو له درکه راغلي پیسې چې تقریبا $8 میلیارډ کېدل مرکزي بانک ته نه دي جمع شوي او په همدې خاطر خلک په اوسني نظام باندې شکمن شوي چې ګواکې حاکمان یې په فساد باندې ککړ دي. د نړیوال بانک راپور له مخې ایران په تیرو 10 کلونو په موده کې غربت او لوږه خپل نهایي ټیټې درجې ته رسېدلې ده. حتی په همدې تیر 2015 کال کې سروېګانو وښودله چې ایران کې ډېری خلک حتی د غوړیو او د غوښیو د اخیستو پیسې هم نه لري. نو له دې ټولو معلوماتو داسې ښکاري چې د ایران د مذهبي مشرانو د ناسمو پالیسیو له امله په ایران باندې نړیوال بندیزونه لګېدلي دي او دې بندیزونو د ایران ولسي خلک له بد حالت سره مخ کړي دي. اوس همدا ولسي خلک دې حالت ته رسېدلي دي چې نور د نظام موجودیت نه غواړي او په ضد یې راپاڅېدلي. خو آیا دا مظاهرې به د ایران اوسنی نظام راچپه کړی شي؟ اصل کې په ایران کې دننه ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې د ایران دولتي سیستم په داسې شکل جوړ شوی دی چې چپه کېدل یې شاید ډېر وخت ونیسي او دا ځکه چې د ایران ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د نظام مذهبي رهبرانو ته ډېر وفاداره ښکاري او تر څو چې دغه ځواکونه د مذهبي مشرانو پر ځای د خپلو عامو خلکو تر څنګ نه وي درېدلي
تر هغو د ایران د اوسنی نظام چپه کېدو یو څه ناممکن دي. کټ مټ لکه 1990 کال کې چې د شاهي نظام وسلوال ځواکونه د همدې ډول مظاهرو په جریان کې د خپل نظام پر ځای د خلکو ترڅنګ ودرېدل چې په نتیجه کې شاهي نظام چپه شو، په ځای اوسنی مذهبي مشران واک ته ورسېدل. په ایران کې د نظام مخالفین او دا لاریونوال په دې نظر دي چې که چیرته په 1990 کال کې اوسنیو مذهبي رهبرانو واک نه وای ترلاسه کړی او پخواني شاهي نظام دوام کړی وای، نو اوس به ایران هم د جاپان او چین په څېر په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو څخه شمیرل کېده. او درنو ملګرو، که تاسو همدارنګه نورې معلوماتي او تاریخي ویډیوګانې نه وي لیدلې نو کولی شئ زموږ په چینل کې وګورئ. او دا وه زموږ نننۍ خپرونه. هیله ده چې خوښه شوې به مو وي. تر بلې خپرونې د الله په امان.